بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کاله یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم په ډبرې ته د دې یو ویسي د ماماخې د دې چې کوم مسایل دي د دې کوم مهرونیان دي د هغې په باره کې نن زما د پروګرام مېلمه چې کوم دی یو ډېر ښکلی شخصیت جماعت اسلامي سره تعلق دی او ډېر خدمتګار انسان. راځئ چې هغې سره ملاقات وکړو. لطیف خان صاحب جماعت اسلامي سره تعلق دی او چیرمین د دې ماماخې مکمل معلومات یې راوړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لطیف خان صاحب لږ زموږ د ناظرین ته د خپل سیاسي بیک ګراوند له وجې سره بیان کړي. ښه جي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د ټول ناول ناصر جمال صاحب ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له په دومره دې لنډ تنګ وخت کې ټیم وکړو او ځان هم راورسولو. ډېره مننه ځکه چې مسایل خو نن سبا ډېر زیات دي. یو خو مهنګۍ ډېره زیاته ده نو دې سره زیاتتر مطلب د مسایل ټول هم دې جوړ کړي دي. بل زمونږ هغه ماحول هغه قسمت داسې دی چې زمونږ کوم ایم پی ای منې راشي نو هغې زمونږ هغه پوره د کلي خیال بیا نه ساتي، صرف د خپلو خلکو خیال ساتي او مخصوص خلکو، نو دې سره زمونږ لږ نقصان زیات کېږي. او سیاست تاسو څنګه راغی؟ سیاسي بیک ګراوند سیاسي خو مونږ به زمونږ مشران چې کوم وو نو هغه د جماعت اسلامي سیاسي پارټۍ سره دي وخت سر نه دي سره وو. نو زمونږ مشران څومره چې دي نو الحمدلله زمونږ پیدایش هم مونږ هم چې را روان یو نو مونږ هم جماعت اسلامي سره یو انشاءالله. تاسو د بچپن نه چې د بچپن نه مونږ دي سره یو. بالکل. لطیف خان صاحب چیرمینۍ ته ستاسو په دغه کې خاندان کې څوک ولاړ وو که نه لکه تاسو پیل ځل وکړئ؟ نه، مخکې هم زمونږ کسان به راتله. مخکې زمونږ ریاض ناظم راغلی دی، 2-3 ځله هغې ګټلې ده. حاجي صاحب خپله هم ولاړ به وو او د دې نه مخکې زما د تره زوی زما نمبر خو بس مونږ غله ورکو. دا ځل د هغه شکریه ادا کړو، دا ځل یې مونږ ته پرېښوه، بس مونږ هم ناظمان راوړو. تاسو پیله ځل ودرېدئ؟ پیله ځل بالکل. الحمدلله ما 800 ووټ اخیستی دی، ما پسې دویم نمبر کې 300 ووټ باندې راغلی دی. دا ډېره غټه خبره ده چې پیله ځل سړی ودرېږي او دومره د علاقې اعتماد و په تاسو. دا دی بالکل مکمل اعتماد و ما باندې. د حلقې مسایل چې کومه خبره ده نو په هغې باندې که مونږ خبره کوو لطیف خان صاحب تاسو ما ته دا ووایئ چې یاره ستاسو د روډونو دلته صورتحال څنګه دی جلدي؟ زمونږ د روډونو هم دلته تاسو په دې یو روډ راغلي یم، دا اوس دا روډ چې کوم دی که نه د روډونو زمونږ څه چې زمونږ د پوره بډهبېرې بدقسمتۍ دی. ګورنر پې تېر شو، ایم این ای پې تېر شو، ایم پی ای تقریبا دا دویم ځل دی. مونږ په دغه کې چې کوم وو مونږ هغه وخت کې جمعیت العلماء اسلام سره چې مونږ وو که نه مجلس عمل کې چې هغه وخت کې زموږ ګیس راغلی دی. هغې کې زموږ په وخت کې ګیس راغلی دی، بیا هغه ګیس بند دی لا تر ننه باندې. د بجلی نظام چې کوم هغه بس مکمل صفر دی، مکمل. دا زموږ د مشران نه کې ما دا ویډیو وکړې نو تاسو ته مې ورولم. په دې کې ما ورته دا وویل چې اوس دا مشران راپاسي او زه دا بجلي ټیک کوم دا ټیک کوي نه، دا صرف خلک دوکه کوي او بس مطلب د وټونه پې وسخلي. الیکشن راشو الیکشن راوړه سبلیان به ختمېږي نو کېدای شي چې یاره دا اوس په دا مانجه به چې دی تاسو راغونډوئ او هغې به جی نو بس دغه بالکل. نو فرشبندیان هم دقسې حالت دی؟ د فرشبندیان هم داسې حال دی چې به دلته کې کورونو کې دننه خلکو ته وکړو نشنلین چې کوم وو لکه د هغې د پاټۍ نو دننه کور کې وله وکړو، بار نه دلته کې شته هم په دې لاره باندې که نه نو لکه هغه خو د دې ټول قوم پیسې دی، خو د ده یوازې نه د کور که نه چې ته یې وله کور کې کار کوې، دا خو ذاتي کار نه وي که نه قومي کار به کوې. او الحمدلله مونږ خو بس په دې اتحاد راوتي یو چې مونږ به قومي کارونه کوو، ذاتي به نه کوو انشاءالله. لکه ستاسو په خیال باندې هغه مخصوص خلک دي چې بس هغې ته کېږي. ټیک شو. د سکولونو د تعلیم باره کې راته ووایئ چې د سکولونو صورتحال دلته څنګه دی؟ د سکولونو خو ښه ډېر دي دلته کې، خو لکه هغسې ورپسې ریکوري نشته، لکه څوک چاپه نه وایي، افسران نه راځي. مونږ که ورم شو نو مونږ ورسره خبره اتره هم کوو، خو لکه هغسې دومره ځای نه نیسي. دا چې بالا افسران پرې راتله زه خپله دلته یو ورځ ووتم 9 بجې وي، ماشومان بار لوبې کولې، یو ماشوم دننه سکول کې نو سکول ته ورغلم استادان هم نو مل داسې حساب دی دا خو 9 بجې تاسو اسمبلي ویل 9 بجې نو مل دا خو 9 بجې دی حسابدار. نو بیا ویل یو اجتماع تللی دی، بل په چوټی دی، بل بیمار دی، د بل مړی شی دی. نو ما چې والله دا خو به ګرانه شي یار به دا خو
نو اوس الحمدلله دا ما سره خوا کې سکول خو لکه شی هم دی ګزاره کړې ده او جی ټیک شو هغه سکولونه شته دی په تعداد باندې خو پوره دي خو سیستمیټیک نه دی بالکل صحیح ده د صحت په بابت سره راته وایي چې ډسپنسري ستاسو وي سي کې شته د سره نشته څومره وخت چې وشو دا مونږ لا نه دی لیدلی دا درېیم انټرویو د غالبا زمونږ که نه خو مونږ ونه لیده هېڅ هېڅ قسم ډسپنسري د سره شته نه د سره نشته او جی ټیک جی د بجلی په بابت سره راته ووایي چې د بجلی بابت کې خو مونږ ورسره میټینګونه ایس ډي او پورې وکړو نه شته دی نه که څه چې تاسو مهرباني وکړئ هغې وي تاسو کونډې لګوئ مونږ ورته تاسو راشئ او دا کونډې خوا کې میټر ورته ولګو که کوم سړي نه لګولو مونږ یې ذمهوار یو که کوم سړي پیسې نه درکولي مونږ یې ذمهوار یو خو سیسټم تاسو ټیک کوئ دا هغې نه ټیک کوي بجلی والا نه غواړي هغې نه ټیک کوي او زموږ مشران هم نه ټیک کوي ځکه چې ایم پي اے مینې بیل شي د چرمین هم چرمین بس هېڅ یې دي زموږ دغه دی چې خلک به راغون کو یو غوبل به جوړ کړو هړتال به وکړو بس اخري اپشن دغه دی زموږ او هلته کې مسله دا ده چې زموږ په دې بجلو باندې یو پارټي دوه داسې دي چې هغه په دې باندې سیاست کول غواړي که نه هم په دې بجلی زما دا ویډیو هم شته دی ورته مې ویلي چې په بجلی سیاست مه کوئ که بجلي چا ټیک که مونږ ورسره یو هغه سره مونږ یو د جماعت اسلامي مونږ ستاسو مرسته کوو خو دا نظام دی کلي ته ټیک کوي مونږ ته خو نه دی یوازې ټول کلی دی خو بس نه کوي پې څوک هم پې والله کې غور کوي ټرانسفارمر وغیره خراب شي ټرانسفارمر چې خراب شي که مونږ خپله ټیک کو ټیک کړی به مې ګنې مونږ لا نه حکومت لیدلی دی او نه راځي کومې مینه ایم پي اے نه خوشحاله یې چاته یاره یو نم نه یو خوشحاله چې الله ګواه دی نه ذاتي کارونه کوي شخصي کارونه کوي ذاتي چې چا ذاتي کاریا به کېږي لکه د خپلې پارټۍ نه خپلې پارټۍ والا سړي بالکل دا ما الله په خیدا ما ورته ګپ ولګولو ماله لکه زم چرمین یم دا د ما کوسم پخه که ویل که جنډه لګې نو مېل زه جماعت اسلامي چرمین یم زه جنډه به لګوم دا مېل زه په خپلو پیسو پخوم دا به زه د جماعت اسلامي پیسو هم نه پخوم انشاءالله په خپلو پیسو پخوم انشاءالله د ګیس په بابت سره راته ووایي چې ګیس نو ګیس خو بس والله کې شته نو تقریبا چې دا څومره وخت شو 10 کال خو سیوا کې چې ګیس خو سره شته نه لکه نظام دا بالا افسران نه ټیک کوي که دی راتلی او دی دا چیک اپ کولې او دغه کولې نو هېڅ به هم نو لطیف خان صاحب د بجلی باره کې به دا ووایي چې زه کونډې دي او جی ګیس کې کونډم نشته خو بس د دې افسرانو د لاسه پاتې دی دي نه ټیک یاره 10 کال نه بیا سیوا کېږي تقریبا چې سیوا شو او لګې دي دی لګې دي دی پرېږدي نه بس لګې او میټر شته بیلونه ورپسې راځي او لګېدلي هم دي بیلونه هم راځي او هغه میټر غلو هم یوړي پیپونه هم غلو یوړه او بیلونه راځي م اوس هم ډېر خلک جمع کوي په دې تکل کې دي چې دې بیل نه هم خلاص کوي که نه چې بیل خو نه راځي نو بیل اوس هم راځي او جی سرکاري وړو خو به درته کم از کم ډېر ملاوي سرکاري وړو چې مخکې کم وو په ټرکونو راتله نو هغه ډېر ښایسته نظام و خو پټوارانو به ورکې واه نه کوله الله ګواه دی صرف زموږ وي سي کې بس او که یو نیم سل بوجۍ والي وي خو زما سکرټري مې ایمانداره دی نو د هغه باندې مونږ دغه نو هغه بس هغه سیسټم یې مونږ نه بیل کړو ایم پي ایګانو ځان ته واړولو چې ایم پي ایګانو ځان ته واړولو بس وړه اوس غریب دیړي کې وړو پسې وګرځي دیړي مار خو به یا دیړي کې یا وړو پسې د هغه مور خور به وړو پسې ګرځي او دیړي مار به دیړی لځي به دې ته جوړ کړه او به مونږ سره مثال زنانه به راغې زموږ به ویسي وه زموږ به میندې خویندې وي ټول له عمر که په عزت کې هر سړي ته به ملو شو اوس هغه شی کټ شو اوس ماما او کاکا پکې شروع شو او جی هغې کې لکه ماما کاکا هغې کې مکمل شروع شو مکمل او جی زما د ماما خیلو کندي ته یا د خوړ ته تر ننه پورې سرکاري وړه ما نه علاوه چې کټ شوي دي بیا نه راغلي او جی تر اوسه پورې نه دي راغلي ټرکونه بند شوي دي تر نن تاریخه پورې نه دي راغلي مسله دا ده ناظرین موږ چې د یو پارټۍ دغه نه اخلو که نه نو د هغه بلې پارټۍ دومره غټ ظلم رامخکې شي که نه که زه وایم جماعت اسلامي کې لطیف خان صاحب دی خو که د وي سي کې وګرځو که نه نو دا ټوله وي سي چې ده په دې کې دا ټول جماعت اسلامیان نه دي دې کې د پی ټي آی هم دی دې کې د ایم پي هم دی دې کې د جې ډي واي هم دی دې کې د پیپلز پارټۍ هم وي دې کې به د پي ایم ایل این هم وي نو دا تلفي خو د ټولو کېږي بیا دې کې بیا دا حق د لطیف خان صاحب نه دي وهل دا د دې خلکو وهل دي دا چې کم دپاره د لطیف خان صاحب جنګ کوي دا د هغه خلکو وایي وختي یو هفته ریکارډ موږ خبره کوله او لطیف خان صاحب وایي چې یاره زه خو په دې خبره یم چې هغه زما
په دغه کې زه خو د جماعت اسلامي یم خو زما دپاره هغه خپلې پارټۍ خلک هم خرابوي لکه یو خو پارټۍ کارکون او یو وي ووټر صرف ووټ ورکوي او ووټر یې خراب دی کارکون یې ښه په مزو کې دي هغه ووټر یې خراب شي نو داسې ده چې یاره دې کې ټول موجود دي په وي سي کې بیا ټول موجود دي په کار دا ده چې یاره دا څه سهولیات چې کوم وي چې دا سهولیات ښه بھرپور طریقې سره په دغه طریقې سره فیر طریقې سره دا تقسیمیږي نو هغې کې به دې ټولو ته سهولیت وي د انعکاسۍ باره کې راته ووایي چې یاره لښتي مېړه یې ورته پاتې یاره مېړه د نکاسۍ باره کې جی نکاسي خو شته کار ډېر دی خو بس انشاءالله امید د رب نه ساتو که زما دا پڼ راغو او انشاءالله زه خپله تنخوا هم کېدای شي وانلم چې زما هر څومره تنخوا ده اب هم زه په دې کارونو باندې لګوم په انشاءالله د خپل جیب نه که خیر او نور ویڼو کارونه ډېر دي کار ډېر دی بالکل او جی بالکل تاسو وایي چې فنډ که راغلو نو زه به انشاءالله ټیک کوم الله رب العزت وکړي فنډ راشي ټیک کړي څه توقعات خو درله خلکو وي د دې توقعات دومره مونږ نه دي چې مونږ ما که درته وایم د جیب نه بلا کارونه وکړو خو زمونږ به ټول لږ نقصانونه وکړه لږ نقصانات کیو که نه زر وخت مونږ لږ حالات خراب دي د روزګار ډېر زیات د کاروبار په لحاظ باندې نو مونږ ګینې ما جیب نه بلا خلکو له کارونه وکړو چا له د 100,000 کار د چا د 10,000 دا ولا ما جیب نه بلا خلکو له او انشاءالله تنخوا مې چې کومه ده نو دا مې د غریبانانو ته ټوله وکړي انشاءالله مسله دا ده لطیف خان صاحب چې تاسو به ټیک لږ به ولګوئ میاشتې 2 لکه به ولګوئ د میاشتې دا د لوکو د 2 لکو کار دی دا نه دی تاسو کلي دي تاسو سره دا به څنګه سنبالوي خو بهتر دا ده چې یاره صوبایي حکومت دا فنډ ورکړي چې دې له بس دا کیسه راغونډه کړي چې د دې دا چې کوم منتخب دی عوامو منتخب کړي دي چې دا فنډونه دې ته ورکړي او دې یې علاوه کړي نو دا خو مونږ سره همدې ذاتیات کوي ځکه چې 10 میاشتې وشو چې مونږ حل په اخیستی دی که نه نو لکه انسانیت خو دا نه دی که نه نو ټایم هم ډېر وشو په کار دی چې څه نه څه خو دوی کړی وی خو لکه د دې بس خپل کسان رانه څوک څه وایي که نه نو لکه ټول هغه هر څه ترتیب خراب یعنې حق خو دا و چې مطلب اوس مونږ ډېر کارونه کړی وي خو زه انشاءالله بیا هم زما خپلې پاټۍ والا سره رابطې وي بیرول ایډوکیټ صاحب سره زما رابطه شوې ده ملاقات شوی دی هغه ورځ مې ما له یو چیک راکړی 25 غریبانانو دپاره د راشن نو مونږ د پاټۍ په بیس باندې انشاءالله چې هغه مخ نه به ملا کوو انشاءالله چې جاري بس تاسو دې نه مخکې ما سره معلومات وکړو ماشاءالله تاسو دلته ډېر زیات کارونه چې دي د خدمت په طور سره او جی بالکل دغسې مونږ کوو د صفا اوبو صورتحال دلته څه ټیوبویل وغیره د صفا اوبو بس دا سړي خپل پروګرام دی بس هغسې ټویل سرکاري ټویل نشته سرکاري نشته د صفایي به هم دغسې حال وي بس او نو بس صفایي والا هم به داسې میاشت کې که چېرته راغی قدرتي اوس دا بس ګینې نشته صفایي ما پیسې هم نشته حالانکه یو شی جماعت اسلامي سره ستاسو تعلق دی لطیف خان جی کراچۍ کې خو ماشاءالله ستاسو ډېر ښکلی او ماشاءالله بالکل ډېر مبارک شي الله هم خوشحاله کړه مهرباني نشته چې یاره حکومت یې جوړ کړي الله دې وکړي یو نوی چینج راشي بالکل نو زه سره غونډې اثر وشي بالکل انشاءالله ډېره مننه ستاسو لطیف خان خوشحاله اوسئ زموږ پروګرام باندې مسایل ټیم ورکړو ټیک شو مننه ډېره مهرباني شکریه ناظرین دا زموږ ګرانقدر د دې پروګرام لطیف خان صاحب راتلو نه مخکې موږ هسې یو دوه ځایونو کې تپوس وکړو هغه وایي چې یاره دوی دلته سوشل کارونه ډېر زیات اکټیو دي او خپل طرف نه چې دوی ډېر زیات کارونه کړي دي زه وایم چې دا عوامي نماینده منتخب کېږي MLA MPA کله هم د جیبه نه لګوي او په دغه شناختي کارت باندې دی منتخب کېږي چې په کوم باندې چیرمین منتخب کېږي لطیف خان صاحب چې په کوم شناختي کارت منتخب دی په دې باندې به دلته ناصر خان موسیقي صاحب هم کېږي او په دې باندې به خوشدل خان صاحب هم کېږي دا چونکې د هغې حلقه کې ناست یم زه به د هغې نومونه واخلم او دې باندې به عمران خان او فضل الرحمن صاحب او دغسې دا نور چې کوم دي نواز شریف او زرداري صاحب دا ټول به بس په دې کې راځي مسله دا ده چې د هغې مونږ منو چې هغې ته فنډ هم میلاوېږي هر څه منو لطیف خان صاحب نه منو حالانکې لطیف خان صاحب هم دغه متخصص دی او شخصي ووټونه دي دا مطلب دا د خلکو د زړه نه منتخب کړي دي دا شخصي ووټونه دي دا د پارټۍ نه دي بهتر دا ده چې د چیرمنانو ته د دې حقوق میلاو شي چې دا مخکې ډیلیور کړي په دې چې د دې شي واضح شوی وه د دې شي واضح شوی وه چې موږ به کوڅه په کوڅه دا حقوق چې دی دا ډیلیور کوو اجازه غواړو ډېره مننه